یوه ساعت یوې شېبې ته راشه، یوه ساعت یوې شېبې ته راشه، روح مې روان دی جنازې ته راشه. ډېر ښه. ستا د لیدو ارمان مې زړه کې یوړو، بې وفا یاره تماشې ته راشه، روح مې روان دی جنازې ته راشه. ډېر ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو ټول ته هرکلی وایم زموږ په نوي پروګرام کې نیکې هیلې اخترامات ومنئ. محمد اویس یم د خپل ادبي غاړې جټکا وایم سره محرم چې د صحت په جمع به وي، روغ جوړ خوشحاله به وئ. ملګرو نن موږ راغلي د نسیم بابا خوا ته چې انشاءالله هغه نه به ښایسته غوندې غزل اورو. څنګه چې تاسو په زموږ په کلي کې جټکا اسماعیل خیل او نخل خیلو کې چې کومه د حادثه شوې وه او د هغه په یاد کې چې کوم د نسیم بابا ډېر ښایسته غوندې غزل لیک کړی، هغه به د نسیم بابا نه اورو. انشاءالله موږ امید لرو چې تاسو به ډېر زیات پسند شي. نسیم بابا تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. مهرباني وروره، بس غزل وي په قسم قسم طریقو او کیسو باندې جوړېږي که نه. دا زموږ په کلي کې یو حادثه شوې وه، د هغې په باره کې ما یو غزل تیار کړی دی. انشاءالله امید لرم مینهوالو چې هغه به ستاسو خوښه شي. یوه ساعت یوې شېبې ته راشه، یوه ساعت یوې شېبې ته راشه، روح مې روان دی جنازې ته راشه. تا د لیدو ارمان مې زړه کې یوړو، تا د لیدو ارمان مې زړه کې یوړو، بې وفا یاره تماشې ته راشه، روح مې روان دی جنازې ته راشه. خپلوان راغونډ شل اشنا جاړي ماته، خپلوان راغونډ شل اشنا جاړي ماته، لږ مې د قبر دروازې ته راشه، روح مې روان دی جنازې ته راشه. زه به له حد کې منتظر یم تاله، لږ مې د قبر دروازې ته راشه، روح مې روان دی جنازې ته راشه. اخري وخت دی که دیدن مې کوې، اخري وخت دی که دیدن مې کوې، صدا نسیم له یو لحظې له راشه، روح مې روان دی جنازې له راشه. او مینهوالو یو بل غزل ده، دا زما ډېر خوښ ده، نو دا به انشاءالله تاسو ته درډلۍ کوم. امید لرم چې دا به مې خوښه شي. څنګه چې دې ځمکې نه اسمان ته رسېده ګران دي، څنګه چې دې ځمکې نه اسمان ته رسېده ګران دي، تا سره جانانه زما داسې یو کېده ګران دي. چا لیدلی انور چې د قبلې لور نه ختلی وي، چا لیدلی انور چې د قبلې لور نه ختلی وي، څنګه چې دلبره د قبلې نه ورخته ګران دي، تا سره جانانه زما داسې یو کېده ګران دي. تا پسې مصري وینې د سترګو نه راماتې شوې، تا پسې مصري وینې د سترګو نه راماتې شوې، اوس مې د زړه توان ختم شو، ماله جړېده ګران دي، تا سره جانانه زما داسې یو کېده ګران دي. او یو وحید منصورو چې رښتیا په سر د دار شولو، یو وحید منصورو چې رښتیا په سر د دار شولو، بل دې زمانې کې څوک په دار باندې خطه ګران دي، تا سره جانانه زما داسې یو کېده ګران دي. هغه خلک ورک شو چې د بل د زړه په درد پویو، هغه خلک ورک شو چې د بل د زړه په درد پویو، ځکه مې نسیمه په جټۍ کې اوسېده ګران دي، تا سره جانانه زما داسې یو کېده ګران دي. او څنګه چې دې ځمکې نه اسمان ته رسېده ګران دي، تا سره جانانه زما داسې یو کېده ګران دي. ډېره مهرباني او ډېره مننه. انشاءالله امید لرم مینهوالو چې دا غزلې به ستاسو خوښې شوي وي. ما څومره ملګري دي، څومره فرینډ، څومره عیب دي ما، نو زه هغو دپاره خاص کوم سپیشل ورته سلامونه ډلې کوم چې دا غزلې دي او شاعري یې خامخا او لایک کوي، شیر کوي دي. او ډېره مهرباني، ډېره مننه. والسلام. نسیم بابا ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ ته دومره ښایسته غزل ووایو. موږ امید لرو چې زموږ مینهوال ته به ډېر زیات پسند شوی وي. او څنګه چې د نسیم بابا یو ښایسته غزل موږ ته د فیصل شهید په یاد کې وویل، زه امید لرم چې زموږ د مینهوالو به ډېر زیات پسند شوی وي. مینهوالو بیا به ملوي انشاءالله په نوي ویډیو کې اجازه راکړئ. د خدای په امان.